بسم الله الرحمن الرحیم. بدن کې اسم برسه صنف واحد و مثنى و مجموع. په تیر سبق کې علامه صاحب د اسم لومبنی تقسیم ذکر ک په اعتبار د معرفه او نکره سره د هر یو تعریف او ورسره د معرفه و اقسام علامه صاحب ذکر کړ. بیا علامه صاحب د اسم دوهم تعریف تقسیم ک په اعتبار د مذکر او مؤنث سره په اعتبار د تذکیر او تانیث سره د هر یو تعریف او ورسره د مؤنث څلور علامې او نښې علامه صاحب ذکر کړي. بیا د مؤنث تقسیم یې وکړ چې په دوه قسمه یو حقیقي دوهم لفظي. اوس د دې ځینې علامه صاحب بدن کې اسم برسه صنف د اسم دریم تقسیم ذکر کوي په اعتبار د تعداد د افرادو سره. نو علامه صاحب فرمایي چې بدن کې اسم برسه صنف مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر را روان و آن بردو قسم است تر دې پورې اته خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د اسم دریم تقسیم به ذکر کی په اعتبار د افرادو سره چې په اعتبار د افرادو سره په درې قسمه دی: واحد، تثنیه او جمع. دوهم نمبر خبره د واحد تعریف به وکي. دریم نمبر خبره د تثنیه تعریف او څلورم نمبر خبره د جمع تعریف به وکي. پنځم نمبر خبره بیا د جمع تقسیم به وکي په اعتبار د لفظ سره چې په دوه قسمه باندې دا جمع تکسیر او جمع تصحیح. شپږم نمبر خبره د جمع تکسیر تعریف به ذکر کی. اوم نمبر خبره یو قاعده به ذکر کی. او اتم نمبر خبره د جمع تصحیح تعریف به وکي. نو دا اته خبرې به په ننني سبق کې ذکر شي. اول نمبر خبره د اسم دریم تقسیم په اعتبار د واحد، تثنیه او جمع سره د علامه صاحب په دې عبارت سره کوي چې بدن کې اسم برسه صنف است. علامه صاحب فرمایي چې اسم دا په درې قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي واحد، دوهم ته ویل کېږي تثنیه چې دې ته مثنی هم وایي، دریم ته ویل کېږي جمع چې دې ته مجموع هم ویل کېږي. نو د افرادو په اعتبار سره اسم په دې درې قسمه باندې دی: واحد، تثنیه او جمع، یا واحد، مثنی او مجموع. دا نمونه هم دي. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. بدان پوه طالب جانا کې اسم برسه صنف چې اسم په درې قسمه باندې دی: واحد و مثنی. واحد چې دته مفرد نوم هم اخلي، و مثنی او مثنی دوهم مثنی چې دته تثنیه نوم هم اخلي، و مجموع او مجموع جمع چې دته مجموع او چې دې ته جمع هم ویل کېږي. دوهم نمبر خبره د واحد تعریف. نو دا د واحد تعریف او دوهم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. واحد انس کې دلالت کند بریا کې علامه صاحب فرمایي چې واحد د هغه اسم ته ویل کېږي چې په یو باندې دلالت کوي. هغه اسم چې په څه باندې دلالت کوي؟ په یو باندې دلالت کوي، په یو سیز باندې دلالت کوي. لکه رجلون یو سړی. نو کم یو سیز چې په یو باندې دلالت کوي هغې ته واحد ویل کېږي. واحد انس واحد د هغه اسم دی چې دلالت کند چې دلالت کوي بریکې په یو سیز باندې، چون رجلون لکه رجلون. و مثنی انس کې دلالت کند. دریم نمبر خبره هغه وا د تثنیه تعریف، د مثنی تعریف. نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې و مثنی انس کې دلالت کند. علامه صاحب فرمایي چې تثنیه د هغه اسم ته ویل کېږي چې په دوه سیزونو باندې دلالت کوي، په دوه باندې دلالت کوي. دې د وجې نه چې دې په آخر کې الف او نون مکسور راغلی وي، یا ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلی وي. تثنیه تعریف څه شو؟ تثنیه دا هغه اسم ته ویل کېږي چې په دوو دلالت کوي. دې د وجې نه چې دې لفظ په آخر کې الف راغلی وي او نون مکسور په حالت رفعی کې
او یا ما قبل مفتوح راغلی وي او نون مکسور راغلی وي په حالات نسبی او جری کې. هغه لفظ چې په دوو دلالت کوي، دغه لفظ په آخر کې به الف او نون مکسور راغلی وي یا به د دې لفظ په آخر کې راغلی وي یا ما قبل مفتوح او نون مکسور راغلی وي. هغه الفاظ چې په هغه په دوو دلالت کوي لیکن دغه په آخر کې الف او نون مکسور نه وي یا ما قبل مفتوح او نون مکسور نه وي، نو هغې ته تثنیه نه ویلی کېږي. نو علامه صاحب تعریف ذکر کوي او مثنی انس او مثنی دا هغه اسم دی کې دلالت کونه چې دلالت کوي بر دو په دوو باندې بسبب آن کی یدی د وجنا کې الف چې الف یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح و نونی مکسورا او نونی مکسورا با آخرش دغه په آخر پورې پیوند د پیوستوي. چون رجلانی لک رجلانی و رجلینی، رجلانی په دوو باندې دلالت کوي دی په آخر کې الف دی او نونی مکسور حالات رفعی دی. و رجلینی او رجلینی دام په دوو دلالت کوي خو دی په آخر کې هم یا راغلی دا یا نمخ یا ساکن دا او د یا نمخ کې فتحه دا او نون باندې کسره. دا و دریم نمبر خبره. څلورم نمبر خبره و موږ سره د جمع تعریف. نو دا د جمع تعریف علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي و مجموع آنس کی دلالت کند بر پیش بیش از دو. علامه صاحب فرمای جمع د هغه اسم ته وایي چې د دوو نه په زیات باندې دلالت کوي دې د وجې نه چې د هغې د واحد په آخر کې لفظا یا تقدیرا تغییر او تبدیل راغلی وي. دا هغه اسم ته وایي جمع چې د دوو نه په زیاتو باندې دلالت کوي خو دې د وجې نه چې دې په دغې لفظ د واحد په آخر کې به لفظا یا تقدیرا تغییر او تبدیل راغلی وي. لفظا یا تقدیرا بدلون به پکې راغلی وي، الفاظو کې به بدلون راغلی وي، الفاظ به سره بدل وي یا چې دی که الفاظ نه وي خو تقدیرا بدلون به راغلی وي. د لفظا مثال علامه صاحب ورکړی دی لکه رجالون. رجالون ډېرو سړیو ته ویلی کېږي. رجال دا یدي مفرد واحد هغه رجل دی، نو یدي د رجل کې چې دی تغییر او تبدیل راغلی دی لفظا. الته په رجل کې را باندې فتحه، دلته په جمع کې کسره، الته په رجل کې په جیم باندې ضمه او دلته په رجال کې فتحه. الته په دریم ځای کې الف نشته لام دی، دلته په دریم ځای کې الف دی لام نه دی لام بلکې څلورم ځای کې دی. دا لفظا هغه تغییر پکې راغلی دی، بدلون پکې راغلی یا تقدیرا بدلون به راغلی وي. دې مثال علامه صاحب ذکر کوي لکه فلکن. دا لفظ د فلک دا یوی کشتی ته هم وای او ډیرو کشتیو ته هم ویلی کیږي، خو کله چې دا په وزن دا فلکن په وزن د قفلن واخیستلی شي بیا دا یو ته ویلی کیږي او همدقه فلکن یوی کشتی ته بیا ویلی کیږي. همدقه فلکن چې دا کله په وزن د فلکن واخیستلی دا فلکن چې په وزن د اسدن واخیستلی شي نو دا بیا جمع ده، نو دا بیا ډیرو کشتیو ته ویلی کیږي. نو دا د تقدیرا مثال فلکن. دا تقدیرا په دې کې چې دی تغییر او تبدیل راغلی دی. فلک په وزن د قفلن دا یوی کشتی ته ویلی کیږي بیا، او فلکن چې کله په وزن د اسدن واخیستلی شي بیا ډیرو کشتیو ته ویلی کیږي ځکه دا اسدن چې دی دا جمع د اسد ده. نو بیا اسدن اسد جمع ده، نو فلکن هم بیا جمع ده. او که فلکن په وزن د قفلن واخیستلی شي نو دا قفلن دا بیا مفرد دی، نو فلکن دا بیا مفرد دی، یو کشتی ته ویلی کیږي. نو دا څلورم نمبر خبره د جمع تعریف علامه صاحب ذکر کوي و مجموع انس او مجموع دا هغه اسم دی کې دلالت کونه دی چې دلالت کوي بر بیش از دو په زیاتو د دوو باندې بسببیان د دې د وجې نه که تغییری در واحدش کرده باشد چې د هغې د واحد په آخر کې تغییر شوی وي. تغییر در واحدش کرده باشند د هغې په واحد کې شوی وي لفظا. دا تغییر به یا لفظا شوی وي چون رجالون لکه رجالون چې د رجل جمع ده.
تغییر لفظا دی پکې یا تقدیرا یا دا تغییر با دغه د واحد په اخر کې تقدیرا شوی وي لکه چون فلکن لکه فلکن چې واحدش نیز فلکن است چې د دې فلکن واحد هم فلکن راځي چون فلکن لکه فلکن کې واحدش چې د دې فلکن واحد نیز هم فلکن است هم فلکن دی بر وزن قفلن په وزن د قفلن یعنی چې کله دا فلک په وزن د قفلن واخیستلی شي دا واحد دی ځکه چې قفلن واحد دی وجمش هم فلکن او جمع هم د دې فلکن دا بر وزن اوستن په وزن د اوستن یعنی چې کله دا فلکن په وزن د اوستن واخیستلی شي نو بیا دا جمع دا ځکه چې اوستن دا جمع د اسد دا نو تقدیرا تغییر او تبدیل پکې راغلی پنځم نمبر خبره و د جمع تقسیم په اعتبار د لفظ سره نو دا پنځم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې بدن کې جمع به اعتبار لفظ نو علامه صاحب فرمایي چې جمع په اعتبار د لفظ سره په دوه قسمه باندې ده یو ته ویل کېږي جمع تکسیر دویم ته ویل کېږي جمع تصحیح بدن کې جمع به اعتبار لفظ پواشه طالب جان کې جمع به اعتبار لفظ جمع په اعتبار د لفظ سره پر دوه قسمه باندې ده جمع تکسیر و جمع تصحیح جمع تکسیر و جمع تصحیح او جمع تصحیح یو جمع تکسیر دا او دوهم جمع تصحیح شپږم نمبر خبره د جمع تکسیر تعریف نو دا شپږم نمبر خبره د جمع تکسیر تعریف علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې جمع تکسیر انس کې بنا واحد درو سلامت نباشد علامه صاحب فرمایي چې جمع تکسیر د هغه جمع ته ویل کېږي چې په هغه کې د واحد وزن د مفرد وزن سلامت نوي چې په هغه کې د واحد وزن روغ رمټ پاتې نوي جمع تکسیر دا جمع ته ویل کېږي چې په هغه کې د واحد وزن سلامت نوي لکه رجال دا جمع د رجل دا نو د مفرد د دې رجال هغه رجل دی د دې رجل چې کوم دا وزن دی دا پکې سلامت پاتې نه دی ځکه چې الف پکې راغلی دی او دا را باندې کسر او جیم باندې فتح راغلی جمع تکسیر انس جمع تکسیر دا جمع ته ویل کېږي چې بنای واحد چې د واحد بنا درو سلامت نباشد په هغې کې سالم نه وي چون رجال لکه رجال چې جمع د رجل دا رجل مفرد دی نو د دې رجل وزن چې کم دی دا رجل دا په جمع کې سلامت پاتې نه دی په رجالون کې ومساجد او دقه شان مساجد چې جمع د مسجد دا د واحد وزن پکې سلامت پاتې نه دی و ابنیه جمع تکسیر در ثلاثی بسما تعلق دارد و قیاس را درو مجاله نیست دا اغا اوم نمبر خبره ده چې و قاعده یا فائده نو علامه صاحب ذکر کوي دا اوم نمبر خبره په دې عبارت سره و ابنیه جمع تکسیر علامه صاحب فرمایي چې د جمع تکسیر چې کم اوزان دي په ثلاثیو کې د جمع تکسیر اوزان په چا کې په ثلاثیو کې دا تعلق د سما سره لري د قیاس سره تعلق نه لري څه مطلب یعنی کما جمع تکسیر چې د ثلاثیو نه راځي هغه ټول په ټوله د سما سره تعلق لري هغې دپاره کم قانون او قاعده نشته داسې کم قانون او قاعده نشته دی چې ته د جمع تکسیر راوړې چې ته جمع تکسیر جوړې د ثلاثیو نه نو هغې دپاره د یو قانون او قاعده وي چې د هغې موافقې راوړې نه د ثلاثیو نه چې کومه جمع تکسیر راځي هغه ټول په ټوله د سما پورې تعلق لري هغه د عربو نه چې څه رقم جمع تکسیر د ثلاثي هغه اورېدلی شوي وي نو هغه شان به موږ استعمالوو د دې دپاره څه قاعده او قانون نشته دی ها د رباعي او د خماسیو چې کومه جمع تکسیر راځي د هغې دپاره قاعده او قانون شته دی چې هغه په وزن د فعاللو راځي د رباعي جمع تکسیر هم په وزن د فعاللو راځي دارنګې د خماسي
جمع تکسیر دا هم په وزن د فعاللو راځي. خو په خماسي کې چې کوم پنځم حرف وي نو چې کله د دې نه موږ جمع تکسیر جوړو هغه پنځم حرف به حذف کولی کیږي، پنځم حرف به حذف کیږي. دا څه ده قاعده؟ لکه جحمرشون دا خماسي دی، په د کې پنځه حرفونه دي، نو دې نه چې موږ جمع تکسیر جوړو په وزن د فعاللو به جوړو. کم پنځم حرف چې شین دی دا به حذف کو، نو جحمرشون نه به جوړو جحامرو، د جحمرشون جمع تکسیر راځي جحامرو. دا جعفرون دا رباعي دی چې د دنه موږ جمع تکسیر جوړو، دا د قاعده او قانون موافق راځي. قاعده څه شی ده چې د رباعي جمع تکسیر په وزن د فعاللو راځي، نو د فعاللو په وزن به جوړو. نو جعافر بوایو په قاعده ورسېدی. قاعده څه شی شو؟ قاعده دا ده چې د ثلاثیونه چې کومه جمع تکسیر راځي دا د قاعدې او د قانون دې دپاره څه قاعده او قانون نشته. د ثلاثیونه چې کومه جمع تکسیر راځي د هغې دپاره څه قاعده او قانون نشته، بلکې څه رقم چې د ثلاثیو جمع تکسیر د عربو نه اورېدلی شوي وي همغه شان به وایي. پرې ورسېدی چې د ثلاثیو د جمع تکسیر د پاره څه قاعده او قانون نشته، بلکې د عربو نه چې څه رقم د ثلاثیو جمع تکسیر اورېدلی شوي وي همغه شان به یې موږ هم استعمالو د هغې جمع تکسیر. د رباعي او د خماسي د جمع تکسیر د پاره قاعده او قانون شته. قاعده او قانون دا ده چې د رباعي او د قشان د خماسیو نه جمع تکسیر په وزن د فعاللو راځي. خو چې کله د خماسیونه موږ جمع تکسیر جوړو نو هغه هم په وزن د فعاللو جوړو، خو په خماسیو کې پنځه حرفونه وي نو هغه کم چې پنځم حرف وي هغه به په وقت د جمع تکسیر جوړولو کې حذف کولی شي. دا قاعده ده. ګورې دې اوم نمبر خبرې ته علامه صاحب فرمایي و ابنیه جمع تکسیر او اوزان د جمع تکسیر در ثلاثي. ابنیه نه مراد اوزان او صیغې. و ابنیه جمع تکسیر او اوزان د جمع تکسیر در ثلاثي په ثلاثیو کې بسما تعلق دار د سما سره تعلق لري. و ابنیه جمع تکسیر او وزنونه د جمع تکسیر صیغې د جمع تکسیر در ثلاثي په ثلاثیو کې بسما تعلق دار د سما سره تعلق لري. و قیاس را او قیاس لرا درو مجالین است دخل نشته ده، مجالین است دخل نشته، یعنی د جمع د ثلاثیونه چې کومې د جمع تکسیر وزنونه راځي صیغې راځي نو هغه د سما سره تعلق لري. چې د عربو نه څه رقم اورېدلی شوي وي هغسې به وایو. د دې دپاره څه قاعده او قانون نشته، قاعدې او قانون لره په دې کې څه دخل نشته. په دې ورسېدی. اما در رباعي هر چې په رباعي کې دي و خماسي او په خماسي کې بر وزن فعاللو آیا دا وزنونه او صیغې دا په وزن د فعاللو راځي. جعفر و جعافر لکه جعفر و جعافر هغې دا جمع تکسیر جعافر دی. و جحمرشن او جحمرشن و جحامر او جحامر د جحمرشن جمع تکسیر جحامر به حذف حرف خامس سره د حذف د پنځم حرف، یعنی په جمع کله چې د هغه نه د خماسي نه جمع تکسیر جوړولی شي نو د هغې پنځم حرف به حذف کېږي. و جمع تصحیح انس. اتم نمبر خبره څه وه؟ د جمع تصحیح تعریف. نو دا علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې و جمع تصحیح انس. علامه صاحب فرمایي جمع تصحیح د هغې جمع ته ویلی کېږي چې په هغې کې د واحد وزن سلامت وي. د هغې جمع ته ویلی کېږي چې په هغې کې د واحد وزن څه وي؟ سلامت. یعنی د جمع چې کم واحد وي د هغې واحد وزن په دې جمع کې څه وي؟ سلامت پاتې شوی وي، روغ رمټ وي، تغییر او تبدیل د واحد په وزن کې نه وي راغلی. و جمع تصحیح انس او جمع تصحیح دا جمع ده کې بنای واحد چې د واحد وزن درو سلامت معنی ده په هغې کې سلامت وي، په هغې کې څه وي؟ سلامت وي، تغییر او تبدیل پکې نه وي راغلی. لکه مسلمون لکه مسلماتون د دې یا مسلمونه د دې مسلمونه واحد څه دی؟ مسلمون. نو دغه په مسلمونه په دې جمع کې د دې واحد چې کوم وزن دی د دې هغه سلامت پاتې دی چې مسلمون دی.
په دې سبق ورسېدی چې نن ټول په ټوله څو خبرې وي؟ اته. اول د اسم دریم تقسیم په اعتبار د افرادو سره چې په درې قسمه واحد، تثنیه او جمع چې دې ته مفرد، مثنی او مجموع هم ویل کېږي. دوم نمبر خبره د واحد تعریف، دریم نمبر خبره د تثنیه، څلورم نمبر خبره د جمع تعریف، پنځم نمبر خبره د جمع تقسیم، شپږم نمبر خبره د جمع تکسیر تعریف، او اوم نمبر خبره قاعده، اتم نمبر خبره د جمع تصحیح تعریف.